که په موټروی باندې سفر کوئ نو نوې دوکه راوتې ده ځان ته خبر کړئ ښه او دا ویډیو د نورو پښتنو سره هم شیر کړئ. دوکه ورسره شوې دي ملګرو 15 تولې سره د یو خان اخیستې دي او د هغه نه پس چې دي نو پیسې ترې اخیستې دي ملګرو او خدای د مرګ نه بچ کړي دي ښه. ویډیو زما دا ویډیو پیغام چې دی نو دا د نورو پښتنو سره هم شریک کړئ او بل دا چې ښه غوندې کمنټ وکړئ ملګرو. د فیصل آباد څخه تعلق لرونکي چې یوه ښځه وه او یو سړی و او د هغه چې کومه بچي و که نه نو هغه چې و نو تقریبا د شپې 2 بجې دي چې هغه د موټروی باندې څه کاوه سفر کاوه موټروی باندې تلل. چې کله په موټروی باندې تلل نو د هغه چې روانو چې هغلته یوه شړه راغله. چې کله یوه شړه راغله که نه نو هلته یو ماشوم دې ولیدو چې هغه ماشوم څه سایکل ورسره دی او کله د سایکل نه کوزیږي او کله ورته خیږي او کله ورسره یو څه کوي. نو د ښځې د خاوند ته وویلو چې دا ماشوم چې دی نو چېرته به د چا نه ورک شوی او ورکوزیږو. د سړي ورته بیا ویل دي چې ټایم ناوخته دی او نه ورکوزیږو دا 2 بجې دي هېڅ پته نه لګي. او د ښځې ورته بیا هم ویل دي خو دا کومه دې زامن چې دي نو دا شاته په دې ګاډۍ کې اوده دي او د ښځې چې دی نو د خپل خاوند ته ویل دي چې دی راکوز شوی دی څنګه د ماشوم خواله او د ماشوم نه تپوسونه کوي که نه چې ته د کوم ځای کې او څنګه یې لکه داسې تپوسونه یې شروع کړل. چې کله یې تپوسونه شروع کړل که نه نو هغه چې دی نو एकदम سړي راپاڅېدل دي 11 سړي راپاڅېدل دي چې د هغوی سره مشینان او تومانچې دي چې مشینان او تومانچې دي نو په دې باندې راړېل دي. دا سړی پوه شو چې دا اوس غلی دي نو هغه چې څنګه غلی دی نو دوی ته یې وویل چې ستاسو سره څه وي نو هغه راواخلئ. نو د ښځې سره په غوږونو باندې د سرو والۍ وې هغه یې هم ترې واخیستې څه سونه مونه وه نو هغه یې ترې ټوله واخیسته. د هغه نه پس څه پیسې وې هغه ټولې ترې واخیستلې که نه چې کله ترې هغه ټولې واخیستلې نو خدای د مرګ نه بچ کړل ځکه که چېرته په دې باندې تومانچه یا مشینان ناړېل به ویشتلی وې نو بیا څنګه چې دوی دغه هر څه یې ترې واخیستل نو دې کسانو د یو بل سره خبرې شروع کړې. نو خبرې په دې طریقه شروع کړې چې دوی دا ګاډی بوته خو بوتلی یې نه شو. چې کله دا ګاډی نه شو بوتلی نو ایسته کې سیده څه شوله وتښتېدل एकदम ورک شول. نو ستاسو سره هم داسې دوکه کېدلی شي که تاسو هم ډریوران یې زما ټولو ته زما دا پیغام چې دی نو د نورو پښتنو سره شریک ته نوي راغلی ضرور سبسکرایب کړئ د نورو ښایسته اپډیټو دپاره د نورو ویډیوګانو دپاره او ضرور کمنټ